الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. الدرس التاسع، نهم نمبر درس دروس اللغة العربية دي بیا عدد جز کی أسئلة سؤالونه کیږي او داغه مختصر جوابونه دي. الکوي من هذا الرجل، من هذا څوک دی دا، الرجل دا سړی څوک دی، یعنی دا قریب سړی څوک دی. چې کوم من موصوله ده، هذا اسم اشاره ده، الرجل مشار الیه ده. نو جواب کې دی ورته هو عباس، دا عباس دی. عباس تاجر، عباس تاجر دی. عباس تاجر غنی، عباس تاجر دی، غنی دی، مالدار دی. بیا وی حامد مدرس، حامد مدرس دی، درس کوونکی دی. بیا وی حامد مدرس جدید، حامد یو درس کوونکی انسان دی، مدرس جدید دی، نوی دی. اوس ګوره دا په ذوی العقول کې من استعمال شو، ځکه عباس مدرس تاجر غنی دا ټول ذوی العقول. بیا غیر ذوی العقول استعمالوي. مونږ ول ما د غیر ذوی العقول لپاره ما هذا دا څه دي؟ دوی هذا تفاح، دا سیب دی. التفاح دا سیب دی. فاکهة لذیذة دا میوه دی، خونداره میوه، خوږه میوه. ما ذلک هاغه لیرې څه دی؟ دوی ذلک عصفور، هاغه لیرې یو مرغۍ ده. العصفور طائر، مرغۍ دا یو هغه چوغکه یو مرغه ده. صغیر چې هغه وړوکی دی، وړوکی مرغه دی. العربیة عربي چې دا لغت دا یو لغت دی. سهلة اسانه لغت دی. اته څلوېښتم کې بیا وایي العربیة عربي چې دا لغت جمیلة دا یو ښایسته لغات دی. عمار طالب، عمار چې دا طالب دی، مجتهد کوشش کوونکی دی. ومحمود، محمود چې دی طالب دی، طالب دی، کسلان سست دی، ډیله دی، کمزور. من انت، ته څوک یې؟ انا طالب، زه طالب یم. بیا دی ورته انت طالب جدید، ایا ته یو نوی طالب یې؟ دی ورته نعم، هو انا طالب جدید، زه نوی طالب یم. تمارینو: اقرأ واکتب، ولیک ولوله. اول محمد، محمد طالب قدیم، دا زوړ پخوانی طالب دی. دویم اذلک الرجل، ایا هاغه سړی مدرس جدید، دا مدرس یعنی درس کوونکی دی، نوی. لا هو طبیب جدید، هغه ډاکټر دی، نوی ډاکټر. دریم هذا درس سهل، دا درس ډیر اسانه دی. څلورم عباس تاجر شهیر، عباس دا یو تاجر دی چې هغه مشهوره دی. پنځم بلال مهندس کبیر، بلال دا انجینر دی، لوی انجینر، غټ انجینر. شپږم الانګلیزیة لغة صعبة، انګلیزي چې ده انجلیزي دا یو لغت دی، صعبه سخت لغت دی. او اووم نمبر اانت رجل غنی، ایا ته یو سړی غنی پیسه دار یې؟ لا انا رجل فقیر، زه یو مسکین سړی یم، فقیر یم. اتم القاهرة، ایا قاهره ښار، مدینة دا یو ښار دی، کبیرة لوی. نهم انت مدرس قدیم، ایا ته مدرس یعنی زوړ پخوانی مدرس؟ لا انا مدرس جدید، نه زه یو نوی مدرس یم. لسم نمبر احامد، ایا حامد طالب کسلان، دا یو طالب دی سست طالب؟ لا نه هو طالب مجتهد، هغه یو طالب دی کوشش کوونکی دی. نه څلوېښت کې ضع فی الفراغ، کېږده فارغ ځایونو کې، خالی ځایونو کې، فی الجمل الآتیة په روان جملو کې، نعتا مناسبا یو صفت مناسب صفت، یعنی موصوف ذکر دی، صفت ورسره راوړه. اول خدیجة،
خدیجه چې ده خدیجه طالبتون ده طالبه ده مجتهدتون کوشش کوونکې ده طالبتون دا موصوف ده مجتهدتون صفت به ورسره ذکر کې موصوف سره صفت ده دا به خبر ده مبتدا شي دویم خالد چې دی تاجرون دی او تاجر دی صادقون چې هغه رښتونی تاجر دی نو صادقون به صفت د فاره تاجر کې دریم العربیه لغت عربی او لغت دی جمیلتون چې هغه ښایسته دی څلورم العصفور طائر دغه چوغکه یو مرغه دی صغیر چې هغه وړوکی دی پنځم التفاح سیب چې دی فاکهتون د یو میوه ده لذیذتون خوږه شپږم انا مدرس جدید زه مدرس نوی محمد طبیب ډاکټر دی قدیم پخوانی ده الانګلیزیه انګریزي ژبه چې د لغتون د یو لغت دی صعبتون سخت لغت دی نهم انت طالب قدیم ایت طالب قدیم پخوانی لسم القاهره قاهره چې د مدینه کبیره د یو غټ لوی ښار دی دریم نمبر ضعف المکان الخالی کېږده په دې خالي ځایونو کې فی الجمل الاتیه منعوتا هغه موصوف ذکر که مناسب چې موصوف مناسب مخکې هغه نعت ذکر و چې صفت ورسره ذکر دی او دلته موصوف ورسره ذکر العربیه عربي چې لغت سهله لغت آسان دی عمار طالب غنی چې هغه یو طالب غنی دی یا تاجر غنی دویم انا طالب یا انا مدرس قدیم زه مدرس قدیم پخوانی څلورم هذا قلم مکسور دا قلم مات شوی دی پنځم فیصل چې دی طالب کسلان دی کسلان یو سوس طالب دی څلورم اقرأ ولوله کسلانو معنا سست جوعان معنا وږی عطشان معنا تږی یو انسان تږی وي هغه ته عطشان وایي یو انسان وږی وي هغه ته جوعان غضبانو حالت د غوسه کې ملآنو دا شی ډک املأ الفراغ مونږ دا ځای ډک اول بیا دی وایي انا جوعانو زه وږی دویم انت جوعان ایا ته وږی یعنې ستا سره لوږه شته دی وایي لا انا عطشانو زه تږی یم دریم وایي لماذا المدرس ولې مدرس غضبانو دی په غوسه و الیوم نن ورځ څلورم الکوب ملآن دا کوب ډک دی پنځوستم نمبر سو الکلمات الجدیده نوی کلمات لغت معنا عربي خپل لغت دی د پښتو خپل لغت او طائر معنا هغه الوتونکی وزرو والا مرغه جوعان وږی غضبان غوسه شهیر معنا مشهور الیوم نن ورځ یوم عام ورځ نکره الیوم نن ورځ که الله رب العالمین وایي الیوم اکملت لکم دین عطشان معنا تږی العصفور معنا چوغکه یا مرغی المدینه خاص مدینه ښار کسلان سست ملآن دا شی ډک الیوم نن ورځ باجوز این المدرس مدرس چرته دی این المدرس جواب کې هو فی الفصل یا فصل کې دی و این المدرس الجدید چرته دی هغه نوی مدرس هو عند المدير هغه مدیر سره دی این الطالب الجدید هغه نوی طالب چیر دی ذهب الى المكتبه مکتبې ته لاړی من ذلك الرجل هغه سړی څوک دی الطویل چې هغه اوږد دی او الذي خرج الآن من المدرسه هغه چې اوس ووتی د مدرسې نه هو المدير الجدید دی هغه نوی مدیر راغلی ومن الولد څوک دی هغه هلک الصغیر الذي هغه وړوکی خرج الآن من الفصل چې ووتی اوس د فصل د کلاس نه دی وی هو ابن المدیر الجدید هغه زوی د مدیر دی چې نوی مدیر دی یو پنځوس کې لمن تلك السیارة الجمیله د چا د هغه ښایسته موټره دی وی هی للمدیر الجدید هغه د نوی مدیر دی
یو لمن هذا الكتاب الكبیر د چا دی دغه لوی کتاب اهو للمدرس آیا دا د استاذ دی مدرس دی لا هو للطالب الجدید هغه د هغه نوي طالب العلم دی این الملعقة چرته د هغه چمچ هغه کاچوغه الصغیرة وړوکې دی وهي فی الکوب هغه په کوب کې ده این الکرسی المکسور چرته د هغه کرسی ماته شوې هو هناک هغه دلته پرته ده او بیا د هغه نه وروسته تمارین اقرأ واکتب ولوله ولیک اول الطبیب الجدید هغه ډاکټر نوی فی المستشفى په هسپتال کې دی والطبیب القدیم هغه ډاکټر پخوانی فی المستوصف مستوصف اصل کې ویل کېږي و د هغه میکسیسکروپ یا دا رقم هغه د ټیسټ آلات چې پکې وي یعنی منشأ طبیه ورته ویل کېږي او یو خو مستشفی ده چې هغوی کې خو عملیاتونه او دا ټول تداوي مستوصف داسې یا میډیکل غوندې یا کوم ځای کې چې ټسټونه کېږي هغه د دې څخه مراد هغه دی او بل دویم القلم المکسور علی المکتب دا مات شوی قلم پر ټیبل باندې لوړ پروت دی او بل المروحه دریم المروحة الجديدة في الغرفة الكبيرة مروحه یعنی پنکه نوې پنکه في الغرفة الكبيرة په لوړه په دا غټه غرفه کې ده څلورم اللغة العربية سهلة لغت عربي اسانه ده پنځم الولد الطويل الذي الولد هغه هلک الطويل هغه اوږد هلک الذي هغه خرج من الفصل چې ووتی د فصل نه الآن اوس طالب من الهند هغه د هند طالب دی 52 کې وایي انا في المدرسة شپږم انا في المدرسة الثانوية زه مدرسه ثانویه کې یم وهم ذهب الرجل الفقير لواړی هغه سړی فقیر سړی الى الوزیر وزیر اتم جلس الطالب الجديد کېنستی طالب نوی طالب خلف حامدین د حامد شاته نهم السکین الکبیر هغه چاړه لو چاړه حاد جدا حاد معنی تیره ده ښه تیره لسم من هذا الولد الصغير څوک دی دغه هلک دا وړوکی هلک د جواب کې ورته هو ابن المدرس الجدید دا زوی دی د مدرس نوی مدرس دویم املأ فی الفراغ و ډکه د فارغ ځایونو کې فی ما یلی هغه چې راځي بالنعت الذي بین قوسین هغه صفت وسره ذکر کړي چې دا قوسین منځ کې دی بعد تحلیته بال عند اللزوم سره دې چې الف لام فی لازم راوړه این المدرس الجدید التاجر الكبير في السوق علوی تاجر په بازار کې انا طالب قدیم ګوره څلورم جلس الطالب الجديد خلف محمد پنځم من الولد الطويل څوک د هغه اوږد هغه هلک اوږد الذي خرج الآن من الفصل دا جمله به داسې جوړه کړي شپږم عمار ولد قصير دلته الف لام ضرورت پکې نشته ځکه پر موصوف الف لام نه دی راغلی وهم فیصل چې طبيب شهير اتم لمن هذا السرير المكسور نهم هذا قلم مكسور لسم أين السكين الحاد چرته دا تیره چاړه او یولسم لمن هذه السيارة الجميلة د چا دا ښایسته موټره دریم اقرأ ولو الطالب الذي هغه طالب خرج من الفصل چې ووتی الفصل الآن من اندونیسیا دویم الكتاب الذي على المكتب کتاب چې مکتب باندې دی پر ټیبل باندې للمدرس دا دریم لمن هذا القلم الجميل الذي د چا دی دا نوی قلم چې هغه پر ټیبل باندې لوړ پروت څلورم البيت الكبير الذي هغه لوی کور في ذلك الشارع چې دا گلی کې دی للوزیر دا وزیر دی پنځم السرير الذي في غرفة خالد هغه کټ چې په غرفه د خالد کې دی مکسور مات شوی دی او بل بیت جدید دی وی دا بیت دا منعوت دی یعنی موصوف دی جدید دا صفت دی یعنی بیت منعوت دی
جديد النعت، يعني منعوت ته موصوف وای، نعت ته صفت وای. الکلمات الجديدة: المکتبه، مکتبه خو مکتبه ده کوم چې کتابونه الان معنا اوس. المروحه پنکې ته ویل کیږي. المستوصف هغه د طبي ځایونه. المدرسة الثانوية او الوزير شهير مشهور حاد تیره چاړه. الدرس العاشر وبالله تعالى التوفيق.